بسم الله الرحمن الرحیم. راځم قاری صاحب ورډ پروګرام ته او نن چې زمونږ کوم موضوع ده هغه موږ سره ریویو ټیب دی. د ریویو ټیب لنډه ده قاری صاحب آلټ پلس آر ده. چې کله آلټ پلس آر وهم ما سره ریویو ټیب راخلاصېږي. دا د ریویو ټیب لنډه لار ده قاری صاحب. په ریویو ټیب کې چې اول نمبر موږ سره کوم کمانډ دی هغه موږ سره سپیلنګ اینډ ګرامر دی قاری صاحب. د دې چیک په واسطه زه کولی شم چې د خپلې لیکنې هم ګرامري مشکل او هم د سپیلنګ مشکل حل کړم قاری صاحب. مثلا زه دلته لیکم چې he is a good person. هغه یو ښه شخص دی. نو ګوډ خو مې غلطه دی وګڼه قاری صاحب. نو که زه راشم په دې سپیلنګ اینډ ګرامر مسټیک باندې کلیک وکړم دلته ماته څه وایي؟ دلته ماته وایي ستا سره په دې ګوډ کې مشکل دی او دا ګوډ تا سره سپیلنګ غلطي ده. نو ماته وایي ته اګنور کوي سر په نظر کېږي ترې. نو چې کلیک پې وکړم نو هغې نه به ما سره سر په نظر شي او که کنټرول زیډ سره واپس بېرته عادي حالت ته راوړی شم. کنټرول سی سره مې دا کاپي کو کنټرول وي سره مې یو څو پیرا پیسټ. سپیلنګ اینڈ ګرامر مسټیک چې راځي یو نه سر په نظر کېږي قاری صاحب. اګنور آل د ټولو نه سر په نظر شه قاری صاحب. دا په دې کې خبرې وي. سپیلنګ اینڈ ګرامر مسټیک راځم اډ we are finished checking your selection. Want to check the rest of the document ورته yes. نو ټول ډاکومنټ کې چې موږ سره کوم غلطي وي قاری صاحب هغه موږ سره اډ شي. ډکشنری کې زمونږه اډ شي قاری صاحب. چې زه اوس کله ګوډ لیکم GOOD موږ سره اوس غلطي موږ له نه راغی ځکه موږ غلطه اډ کړه قاری صاحب. کنټرول زیډ سره بیرته راوستی شم. نو دا زمونږ په سپیلنګ اینډ ګرامر مسټیک کې یو څه خبرې وي. دا سپیلنګ مسټیک کې خبرې. اوس به راشم ګرامر مسټیک ته قاری صاحب. ما ولیکو are you angry او دلته مې ډاټ ورکو قاری صاحب. کامه مې ورکړه are you angry. ولې دې موږ ته غلطي ونه ښودله؟ نه دا خو ګرامري غلطي ده قاری صاحب. چې زه اوس راشم په سپیلنګ اینډ ګرامر باندې چیک وکړم ما د څه وایي یو او د انګري ترمنځ څه شی دی قاری صاحب؟ دوه سپیس دي او دوه سپیس موږ سره ګرامري غلطي حسابوي. تا سره ګرامري غلطي دی قاری صاحب. سپیسنګ دلته د ډاریکي ویل دی قاری صاحب. جنرally په عموم کې words in a sentence یو لغت په جمله کې should have only one space. دا سره یوازې یو سپیس لري between them چې دوی په مابینځ کې ورکړل شي. ډېره غلطیانې وایي دا سره ډېره فاصله نه لري لویه فاصله یو فاصله سره لري. نو زموږ قاری صاحب په دې کې خبرې وي چې زه یو سپیس ختم کړم نو ما سره به بېرته عادي حالت ته راشي. بیا راځم دلته راځم څه ورکوم قاری صاحب. مثلا زه ورکوم چې هي فاصله دلته قوس اخلم. نو په قوس کې به ډایرکټ څه کوي لیکل به کوي. نو که زه سپیس وهم او مې لیکل چې هي زه راځم هي از او فاصله ډاکټر او فاصله قوس مې بند. دلته موږ سره ګرامري غلطي او څه موجوده ده. چې کلیک وکړم ما ته څه وایي همغه سپیسنګ دی دلته ته چینج کا صحیح کا صحیح وشي قاری صاحب. دا په دې کې خبرې وي مشکل خو نه قاری صاحب. نو ځینې زموږ استاد نمونه وي قاری صاحب. مثلا زه لیکم څه شی مثلا زه لیکم دلته لیکم وقاص. نو دا وقاص موږ سره څه شی قاری صاحب؟ دینم لاندې انډرلاین لاندې ترې سور کرښه کش کوي. خو دا معنی نه لري قاری صاحب چې دا موږ سره غلط دی. نه دا د ورډ پروګرام په ډکشنری کې نشته. د ورډ پروګرام په ډکشنری کې نشته. دلته به راشم اډ ټو ډکشنری باندې چې کلیک وکړم قاری صاحب دا موږ سره اډ شي. دا وقاص نوم موږ سره د ورډ پروګرام په ډکشنری کې راغلی. دا په سپیلنګ اینډ ګرامر کې خبرې وي. ورپسې موږ سره تیزارس موږ سره یو ډکشنری ده د ورډ پروګرام چې دا موږ سره سینمس یعنی یو شان لغتونه قاری صاحب دا موږ سره راباسي. سره راباسي یو شان لغتونه دا موږ سره راباسي.
لکه زه وایم کنه چې د ټیچر لغت چې کوم سینمس یعنی یو شان لغتونه قاری صاحب هغه ما ته راکا نو دلته راځم په دې تیزورس باندې کلیک کوم نو ما ته وایي ټیچر معنا د هغې یو شان سینمس لغت چې ایجوکیټر دی ټیوټر انسټرکټر کوچ ټرینر لیکچرر پروفیسر گورننس ایجوکیشنلیسټ سکول ټیچر دا هغه سینمس لغتونه دي چې کلیک کوم قاری صاحب teacher, teacher, teacher. پروننسیشن یې مونږ دقیق قاری صاحب صحیح شو دا په تیزورس کې خبرې دي بل مونږ سره قاری صاحب ورډ کاونټ دی ورډ کاونټ څه معنا دا د لغتونو شمیر مونږ ته معلوموي قاری صاحب نو که چېرته زه لیکنه وکړم زیاتره وخت تاسو ته په پوهنتون کې ووایي چې تاسو به یو مونوګراف یا یو مقاله لیکئ چې خو باید تاسو سره د دې لغتونو نه یا د دې ورډز نه دا زیات نه وي قاری صاحب نو زه اوس راځم کنټرول اس سره مې دا انتخاب کو ورډ کاونټ ته راغلم ما ته وایي تاسو سره په دا ټوله لیکنه کې 1 پیجز دی یو سفر سره ورډز 239 لغتونه دي سره قاری صاحب کریکټرز موږ سره توري در سره یو ځل درش پیته دي کریکټ نو سپیسز خو بدون د سپیس نه کریکټر وذ سپیسز دغه حروف د سپیسونو سره موږ سره څومره دي 1290 او څو پیراګراف لیکنه ده 15 لینونه سودی 22 او په دې کې موږ سره ټیکسټ باکس هم شامل وي قاری صاحب پټ نوټس هم شامل وي او ان نوټس هم شامل وي یعنی کدا چې زه اپ کما او دا کلوز کم قاری صاحب دلته اوس راشم او دلته مې ټیکسټ باکس راوستو انسرټ ته راغلم ټیکسټ باکس ته او په ټیکسټ باکس کې یو ټیکسټ باکس ټریک کو او په ټیکسټ باکس کې دنه مې لیکنه وکړه از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند دا لیکنه خو ما وکړه کنه نو که اوس راشم ریویو ټیب ته په ریویو ټیب کې ورډ کاونټ باندې مې کلیک وکړو نو ما ته څه وایي ما ته وایي 103 پیته 1200 ولې ما غزاړه په زړه دا او کدا چیک ولګو ما نو یوي 100 شپږ او 2590 لس پیراګراف دی او سوارلس لینه دی یو په ډول لیکړه دا چیک اپ کم بیرته به کم شي چیک ولګو بیرته به شي ته مشکل کوم نه قاری صاحب ورپسې موږ سره سمارټ لوک اپ په نوم باندې موږ سره یو ډکشنری د قاری صاحب نو دا آنلاین ډکشنری دا د دې په واسطه زه کولای شم قاری صاحب چې یو لغت د هغې معنا راوباسم د انټرنیټ په تر باندې خو د هغې لغت به موږ سره ایمیج هم راکوي قاری صاحب ډیفینیشن به هم راته کوي مختلف قسمه معلومات به موږ د لغت راکوي ترو انټرنیټ ورته دا پروفیشنل لغت څه معنا ده نو په دې باندې چې زه انتخاب کوم او په دې سمارټ لوک اپ باندې کلیک وکم نو مال د دې پروفیشنل لغت معنا هم راکوي او مکمل انفارمیشن راکوي دا په سمارټ لوک اپ کې خبرې وي از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند دا مې سوکو دا لیکنه ما دلته وکړه او بل موږ سره ترانسلیټ دی قاری صاحب د ترانسلیټ په واسطه باندې زه کولی شم قاری صاحب اول موږ سره ترانسلیټ ډاکومنټ د دې په واسطه زه کولی شم چې د انټرنیټ په ترو باندې دغه لیکنه چې هر یوې ژبې ته وي قاری صاحب ترانسلیټ فرام د څه نه ترانسلیټ کې او ترانسلیټ ټو څه دی ترانسلیټ کې نو انګلیش بر سره حتما سلیکټ وي ځکه موږ سره اوس انګلیش دی کنه قاری صاحب دا ته ما ته څه ته بدل کړه ما ته پوسټو ته بدل کړه فرانسی ته بدل کړه فرنچ ته نو چې هر یو ته بدلای به بدلول چې انټرنیټ سره موجودي دلته ژبه نه بیا څنګه راوړي کوم ځای ته قاری صاحب دا انګلیش کوم الته لاندې سره راځي کنه نه خپل سره موجودي قاری صاحب چې انټرنیټ سره موجودي په انټرنیټ کې بلا شی ژبې دي کوی شوي دلته اوس موږ سره ترانسلیټ فرام ترانسلیټ کوي د څه شي نه ټو څه دی ترانسلیټ کې قاری صاحب اسانه ده او ډیر اسانه ترانسلیشن دی قاری صاحب ډایرکټ او خو صحیح ترانسلیشن د سره کوي نه شي لږ وخت دخلي قاری صاحب خو صحیح ترانسلیشن د سره در سره کوي چې انګلیسي زده نه دی لپاره دا زموږ سره په ترانسلیشن کې خبرې وي قاری صاحب ورپسې ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ زه غواړم ما سره زه ټول کتاب دی قاری صاحب زه ټول کتاب نو زه یوازې په دغه ځای باندې نه پوهېږم نو دا انتخاب کا او ترانسلیټ ته راشي وته ترانسلیټ سلیکټډ ټیکسټ زه دغه یوازې چې کوم ټیکسټ ما سره دغه دی انتخاب دی ما ته یوازې دغه آفرین او مینی ترانسلیټر پاس آن ورډز اور سلیکټډ پیراګرافز فار ا کویک ترانسلیشن پاس آن ورډز ځینې لغتونه ته دا پاس کوي اور سلیکټډ یا د انتخاب شوی پیراګرافونه څه کوي کویک د زر د ترانسلیټ کوي خالص دا موږ خبرې دي بل موږ سره لانګویج دی خالص په لانګویج کې موږ سره د ژبو باره کې موږ له څه معلومات راکړي
ما ته تاسو اوس یو پښتو ژبه د سره بل سره انګلیش ژبه ده او کدا چیک مونږ سره آن وی قاری صاحب ډو ناٹ چیک سپیلینګ اور ګرامر میسټیک نو زمونږ د لیکنې او بیا ګرامر او همدارنګه سپیلینګ میسټیک نه ګوري قاری صاحب دا چیک ما آن کو اوکے مې کو نو کو زرا شم او څومره رسول کوم قاری صاحب ګډ ولیکم مونږ سره راغی کنه ولې راغی دا به درانه شي قاری صاحب سیټ پروفینګ لینګویج کې ډو ناٹ او دا مې اوکے کو دا لغت مې انتخاب کو لینګویج ترالم ورته ډو ناٹ چیک سپیلینګ اینڈ ګرامر چې اوکے کوم نو سپیلینګ او ګرامر هم سره نه چیک کوي ورته ماده دی و خودل شي دا اوکے قاری صاحب سره بیرته خودل شي دا د یو عادي خبرې دي لینګویج پریفرنس ته شراشم دلته ماته د لینګویج باره کې معلومات راکړي جنرال ډسپلی پروفینګ لینګویج چې لینګویج ان شاء الله موږ سره د ورډ پروګرام د ټول ټیبونو وروسته موږ دلته یو څو مهم اپشن دي کله چې هغه وایو په فایل ته چې کله راشم په دې فایل کې آپشنز ته نو په دې آپشن کې ان شاء الله به دې کې لګي خبرې درته وکم قاری صاحب صحیح ده استاد دا په دې لینګویج کې خبرې وي زر اعظم قاری صاحب لکه لیکنه کوم از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند سره لیکنه وکړه او زر اعظم زیر د اصول غتون ته کمنټ ورکوم ډاکومنٹ انتخاب کا نیو کمنٹ نه د کمنټ ورکول چې څه نظر ورکړي څه نظریه د خپل قاری صاحب د دې تدبیر باره کې تشریح کوي چې او بالکل قاری صاحب دا په دې کمنټ کې خبرې وي په اوتو لیګل کې کیږي نو ولې نه کیږي قاری صاحب کالم انتخاب کا کمنٹ دا ریمبر انتخاب کا کمنٹ نو زوس نیکسٹ کمنٹ ته ما بوزا دلته ولاړم قاری صاحب ورته نیکسٹ کمنٹ ته بوزا وې دغه ورته نیکسٹ وې دغه وې نیکسٹ دغه پریویس تیر کمنٹ تر وډي ډیلیټ کمنٹ واسطه باندې څه کولای شي قاری صاحب ډیلیټ آل کمنټس چې څومره ډاکومنټس کې موږ سره څومره کمنټ وی ټول موږ سره دغه کوي دلته راځم او کمنٹ می ورکو دلته راځم کمنٹ می ورکو دلته راځم کمنٹ می ورکو شو کمنٹ ما ته وخایا کمنٹ به موږ سره نه خودل کیږي او څوګره یوازې دغه اپشن موږ سره راځي او کدا چیک آن کما نو موږ سره کمنٹ شو کیږي دا شو هایډ کمنٹ کی خبرې وی قاری صاحب ان کمنٹ څه کار کوي قاری صاحب د ان کمنٹ واسطه باندې څه کولای شم قاری صاحب دلته چې څه مدرسې لیکنه کوم دا غي کمنٹ موږ سره دلته راځي صاحب الله سره باندې دلته د موږ په ذریعہ باندې کمنٹ د ان کمنٹ واسطه باندې کولای شم صاحب دې امني کې شکل نه راځي شي مثلا دې کې نه شکل پکې نه راځي قاری صاحب دې کې صرف د انک دغه شان یو څه لیکنه پکې ته تر سره کولای شي دې واسطه چې جوړ کنه او مثلا یو شیپ نه جوړای یو بل چی شي د خوغي دلته جوړول شي قاری صاحب دا پدې کې یو څه خبرې ورپسې موږ سره بل فین کمان دی قاری صاحب فین ګذراشم ان کمنٹ تا فین کمنٹ کې فین راغلی فین راواخلا فین چیک لري کا نه دا فین باره کې معلومات دي قاری صاحب فین باره کې ملای اوسو د ایریزر په واسطه باندې بیرته پاکولای شم قاری صاحب خیال نشته هم سره په دې کې خبرې وي قاری صاحب څه مشکل خو نه نه ښه څنګه دې کار کوي ښه ورپسې راځم ټریک چینجز ته راځم قاری صاحب ټریک چینجز څه ته وایي قاری صاحب ورشم دغه ډیلیټ کمنټ او ډیلیټ ټول کمنټونه ورته ډیلیټ کوم ورپسې موږ سره بل کمانډ دی ټریک چینجز قاری صاحب که زه راشم قاری صاحب دلته مې ډبل کلیک وکړو او دا د دې ډاکومنټ نه ما دا ډیلیټ کو نو څه ښکاري قاری صاحب موږ ته څه نه ښکاري چې دا موږ سره ډیلیټ شوی دا هم راسره څه شو دا هم راسره ډیلیټ شو نو موږ ته که چېرته زموږ کتاب ته یو څوک ورننوځي زموږ د کتاب نه یو څه ډیلیټ کړي موږ ته خو پته نه لګي قاری صاحب نو زه ورته یم چې د دې نه بعد چې زما سره څه کېږي څه ډیلیټ کېږي موږ ته دې ښودل کېږي نو چې دلته کلیک وکړم نو دلته ما ته علامه راکوي قاری صاحب وایي تا سره دلته یو لغت ډیلیټ شوی دی دیمز دا لغت مې انتخاب کو دا مې ډیلیټ کو دلته ما ته ښیي قاری صاحب دا لغت د سره ډیلیټ شوی ډبل کلیک وکړه دلته د سره لغت ډیلیټ شو دا غ ټریک چینجز چیک دی نو یو سړی راځي دا ټریک چینجز چیک څه کوي قاری صاحب دا اپ کوي ډبل کلیک کوي دا ډیلیټ کوي ډبل کلیک کوي دا ډیلیټ کوي دنه بعد وروسته راځي ټریک چینجز چیک بیرته اپ کوي ان کوي قاری صاحب نو زه ورته چې زه د خپل
دغه ټریک لزه لاک ورکوم قاری صاحب چې دا په خپل سر د څوک دا نشي آپ کولای دا په خپل سر باندې څوک نشي آپ کولای. وعلیکم السلام رحمت الله خی جوړی سي په خره زور تم چې دا څوک په خپل سر باندې نشي آپ کولای نو چې په دې لاک ټریکینګ چیک باندې دی باندې کلیک وکم ما ته وی پاسورډ ولګو ورته افغان وی بیا ولګو ورته افغان او دا اوکے کم قاری سي نو اوس په خپل سر باندې څوک دغه ټریک چینجز چیک نشي آپ کولای چې هر لغت زما د ډاکومنت نه یو څوک راځي او دا ډیلیټ کوي نو البته به ډیفالت مال هغه علامه راکړي چې ستاسو د کتاب نه په دې لاین کې یو دغه ډیلیټ شوی دی دغه ایزیر دا یم ډیلیټ کړو موږ دلته خو تاسو سره دلته دا ډیلیټ شوی دی قاری سي څنګه دا چې ډیلیټ شي بیا دا ډایرکټ راځي کنټرول زد سره راځي قاری سي کنټرول زد سره راځي هلشته قاری سي ورته ما زه په خپل لاک ټریکینګ تر ازمو پاسورډ دی ولګو ورته پاسورډ موږ سره دغه دی او دا الټر کا دا غینه بعد تاسو کولای شئ قاری سي د لاک ټریک چینجز اپ کی او بیرته آن کی ورپسې موږ سره مارک اپ راځي شو مارک اپ کې راځم نو کزرا شم دي سمپل مارک اپس ته تم آل مارک اپس ما ته وخه کوم لغتونه ما نه ډیلیټ شوی خالص دا سره وي دغه لغتونه ته نه ډیلیټ شوی خالص نه په آل مارک اپس کې دا متخای نو مارک اپ ما ته بس مخه ختم کا مار سره ختم شي اوریجنل کې موږ سره عادي حالت ته به اعتراضي چې پروفیشنل لغت موږ سره هغه اوریجنل حالت ته راوړي سمپل مارک اپ موږ سره مغه سمپل مارک اپس ته واپس راوړي قاری سي ورپسې دلته راغلم او یو کمنټ نیم دی ورکو قاری سي دلته راغلم دلته یو کمنټ ورکو دلته راغلم دلته یو کمنټ ورکو شو مارک اپ ته راغلم ورته ماته دغه کمنټ مخایا کمنټ چیک به موږ سره چې اوف وی کمنټ به چې څومره کمنټ ته د خپل ډاکومنټ لور کړي هغه کمنټ به موږ سره نه خودل کیږي رحمت ډېر اسانه خبرې دي ښا تر دغه ځای پورې راغلی ډېر اسانه خبرې دي یعنی دومره پکې څه دنه پیچیده موضوع پکې نشته اسانه خبرې دي د دې په واسطه کولای شم چې سپیلینګ او ګرامر میسټیک معلوم کوم چې ما سره سپیلینګ غلطي شي او ګرامري غلطي تیزورس موږ سره سینمس لغت راکړي او ویډیو کې وایي چې ډېر اسانه دي شو مارک اپ کې بل موږ سره انک دی درځم ورته شو مارک اپ کې موږ سره دغه یو انک لغت دی انک دا انک لغت څه کار کوي که زه راشم او په انک کې زه پاور پوینټ ته راغلم څه ته راغلم پاور پوینټ ته په پاور پوینټ کې مې یو لیکنه وکړه دلته مې لیکل چې welcome to our class welcome to our class دا ما ولیکو د دې نه بعد راغلم قاری صاحب څه دا نه فول سایز کړه د دې نه بعد راغلم دلته وی د فین باندې کلیک وکړو او دا شان یو هایلایټر می راوستو دلته په دې باندې رسي کلیک وکړو دلته په دې باندې رسي کلیک دلته راغلم بیرته مې دا هایلایټر بند کو دا مې څه کو انټر می وو تمکیفی کا نو سره اعظم دغه ز انتخابوم رائټ کلیک پې کوم دا کاپی کوم دا چې مې کاپی کو دا اعظم دی ورډ پروګرام ته راوړم او دا څه کوم دسي را کلوز کوم لګي را بندوم دې په واسطه زه کولای شم چې څو کوم یو دوه لغتونه مثلا زه انتخاب کوم نو اوس اعظم شو مارک اپ کې دغه انک ماته وخه او دغه انک ماته مخه دا به دې دوه چکونو کې خبرې وي کمنټ ماته مخه او کمنټ ماته وه نو کمنټ یې موږ ته وښودلې دا شو کمنټ چې کوم کمنټ یې موږ سره راشي دا په دې مارک اپ کې په دې انک او په دې کمنټس کې خبرې وي مشکل خو به نه وي ورپسې زه راځم زه ورته چې ما سره انزرشن او ډیلیشن وښیه نو چې دلته کلیک دې ته راشم انزرشن او ډیلیشن موږ سره نه خودل کېږي دلته که نه دلته به راشم د آل مارک اپ ته او دلته به راشم ورته انزرشن او ډیلیشن موږ ته اوس وښیه دلته هغه چیکونه موږ له راځي که نه قاري صاحب دلته وګوره که دا انزرشن چیک زه آپ کوم هغه موږ سره څه ځي هغه چیکونه موږ نه ختمیږي او که بیا دا کلیک وکړم نو ما ته وایي تا سره په دې لین کې انزرشن او ډیلیشن شوی دی په دې لین کې انزرشن او ډیلیشن شوی دی په دې لین کې سره انزرشن او ډیلیشن ترسره شوی دی بل موږ سره فارمیټینګ دی
زه راغلم قاري صاحب دلته مې ډبل کلیک وکړو دلته مې یو ډول فارمیټ ورکړو دلته مې یو ډول فارمیټ ورکړو دلته مې یو ډول فارمیټ ورکړو او دلته مې یو ډول فارمیټ ورکړو دلته اوس راغلم مسته ریویو ټیب ته په ریویو ټیب کې ورته یم چې ما ته فارمیټینګ وخیا نو تا ته وایي تا سره وایي په دغه لین کې دا یو ورنه داسې لین راوستی دی وایي فارمیټډ دغه خط دغه لغت د سره فارمیټډ شوی او څه د سره شوي دي بولډ دغه سره ډبل شوی دی دلته راته بل انزرشن دی دا سره بولډ شوی دی دا بل د سره وایي دلته فنټ کلر یعنې د دې خط د سره کلر هم بدل شوی ریډ سور رنګ یې اخیستی پنټ د دې بولډ شوی دی او همدارنګه هایلایټ شوی هم دی صحیح شو دا په دې کې یو څه خبرې وي بولډ شوی دی د خط سره او هایلایټ شوی هم دی ورته بس ماته یې نورو مخایا نه به ښودل کېږي دلته خط بل بالونز دي بالونز که زه راشم او دا چیک ورته زه ولګوم نو ماته دې ته بالونز وایي خالص څه ورته وایي بالونز دې ته بالونز وایي نو که زه راشم او زه ورته یم چې ما ته دغه بالونز کې شو آل ریویژن ان لاین نو که دا چیک ولګوم دلته به صرف دغه ان لاین موږ ته ښایي ښکاري صاحب هغه ځایونه به موږ ته نه ښودل کېږي او که زه راشم سپیسیفیک ښه بالونز ته په بالونز کې شو ریویژن ان بالونز نو چې په دې باندې کلیک وکړم نو موږ ته دلته هغه ریویژن ښایي تکرار راته ښایي ښکاري صاحب مکمل او چې په دې باندې کلیک وکم اخیری کې شو اونلی کمنټس اینڈ فارمیټینګ ان بالونز ما ته یوازې فارمیټینګ او کمنټ وخیا دا انزرشن او ډیلیشن راته مخه خالي صاحب نو دا اوس موږ سره ډیلیټډ دا پروفیشنل لغت موږ سره ډیلیټ شوی دی کنه خالي صاحب هغه راته دلته خودل کړو ته هغه راته مخه نو پروفیشنل لغت موږ سره ډیلیټ شي ختم شي او کوم نور لغتونه چې موږ سره ډیلیټ شوی دي هغه هم دې نه پټ شي دا به دې بالونز کې به دې درې چکونه کې خبرې وي ټول راته وخین ټول راته وښودل شي دا فټس لغت موږ سره یو ډیلیټ شوی دی بل موږ سره سپیسیفیک پیوپل نو دا د زمونږ دا د چا ته ښودل کېږي یوازې آی ټي یوزر ته ښودل کېږي نو چې د آی ټي یوزر نه مې څه وکړل چیک لرې کړو نو موږ سره د هغې نه دا ختم شو ورته نه هغه ته ښودل کېږي دلته موږ سره آی ټي یوزر دلته موږ سره دی چې پیوپل ته راشم په پیوپل کې جنرل کې او فایل کې راشم جنرل کې موږ سره وګوره آی ټي په نوم باندې یو یوزر دی صرف په افیس پروګرام کې زموږ آی ټي یوزر دی که بل یوزر یې هغه موږ ته ښایي خالص دا په دې کې زموږ یو څه خبرې وي ورپسې ریویوینګ پین دی ریویوینګ پین ورټیکلی دا موږ سره اوس ورټیکلی دی که نه خالص ورته هم هوریزنټلی موږ دې دا شان هوریزنټلی ښایه نو په هوریزنټلی کې موږ ته مکمل معلومات ښایي خالص چې تا سره دغه په دې تاریخ باندې څه شوي دي په دې تاریخ کې په دې کې چینجز راغلي مکمل هر څه درڅه ښایي ته نه بس ورټیکلی ښایه ورټیکلی به موږ سره دلته ښودل کېږي ریویژن وی 11 ریویژن سره شوي دي خالص تا سره 11 ځایه د سره دې په دې ډاکومنټ کې ستا په دې کتاب کې 11 ځله دې کې دغه شوی دی لاس وهنه شوی خالص ریویژن پکې شوی دا په دې کې خبرې څه مشکل خو نه خالص بل راځم کنټرول اس سره انتخابوم ډیلیټ کوم خالص کنټرول ان سره مې بلا ډاکومنټ واغستې از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند سره مې لګا لیکنه وکړه دلته راغلم ریویو ته په ریویو کې اول نمبر موږ سره کوم کمانډ دی ایکسپټ دی مثلا دلته راغلم قاری صاحب ډبل کلیک مې وکړو او دلته مې دا ټریک چینج به زه اول آن کړم دا ټریک چینج ما آن ډبل کلیک مې وکړو دا مې ډیلیټ کړو هلته ما سره ټریک چینج راغی دې ټایپ ته راغلم ډبل کلیک مې وکړو دا مې ډیلیټ دې میک ته راغلم ډبل کلیک مې وکړو دا مې ډیلیټ پیج ته راغلم ډبل کلیک مې وکړو دا مې ډیلیټ چینج تراغله ډبل کلیک مو کو دا مې ډیلیټ دلته یو ډبل کلیک مو کو دا مې ډیلیټ کو دلته یو ډبل کلیک مو کو دا مې ډیلیټ دا ریډینګ لغت مې انتخاب وکړی سیف دا څه کوم مثلا دا ریډینګ لغت ما التپاس ویوړو زه سره اعظم ایکسپټ وتم ایکس اول دلته ولاړم قاری سیف دلته اول ولاړم ورته درته ایکسپټ کا and move to next درته ایکسپټ کا او بل تلاړ شه yes استاد زید محمد سلام امید استاد ایکسپټ تر اعظم په ایکسپټ کې اول نمبر موږ سره کوم کمانډ دی ایکسپټ and move to next
دا ماته خزرا شم او دلته دی آل مارکپس کې سمپل مارکپس وته آل مارکپس او شو مارکپس کې مې ټول ته کمنټ لګولې او زرا شم اوریجنل آل مارکپس دلته مې ورته وی چې ماته سوکا درته وخایا دلته اوس ولاړم خالي صاحب ورته درته ایکسپټ کا and next to move چې په دې باندې کلیک وکم درته ایکسپټ کا and next to move هغه ته ایکسپټ شي هغه چینجز څه شو خالي صاحب خلاص هغه ختم شو وته بلتا جامپینګ وکا ایکسپټ and move to next درته قبول کا بدادي ختمي او بلتا جامپینګ وکا نو ایکسپټ یا سره ختميږي لغت accept these changes وتم دغه changes راته accept کا چې اوکې کوم کاری صاحب هغه ما قابل قبول کړل یعنی زه په دې باندې مطمئن یم چې دا changes ما کړی او دا باوري ما نو هغه ختمه دې ته accept کوي اوس مې ختم میکړل خو بل ته جامپینګ نه کوي او مقزه کوي ما سره ولاړی کاری صاحب نو دی او دې چې هم دغه کار دی accept and next to بل ته جامپ کا او بل اخر چې موږ سره کوم اپشن دی accept these changes دغه changes ماته accept کا accept all changes ټول changes ماته څنګه قابل قبول کړو ټول changes به قابل قبول شي او accept all changes as stop tracking نو موږ سره tracking چالان دی کنه خالص اوس اټیک مارک دی ورته هم درته accept کا او tracking دی موږ سره stop شي دا په دې کې خبرې وي ورپسې بیا راځم reject تقاری سے د ریجیکټ ا موو ټو نیکسټ دا ته ریجیکټ کا نه دا چې ډیلیټ شوی دی بیرته د ما سره راشي نو ریجیکشن بیرته واپس شو خالي صاحب او زورته هم ریجیکټ اند موو ټو نیکسټ نو دا ریجیکټ کیږي او بل ته ډایرکټ جمپینګ کوي زورته هم ریجیکټ چینج دا چینجز موږ سره ریجیکټ کنو عمل ته ولاړې بل ته ما نه موو کوي دا په دې کې خبرې وي د نیکسټ په ذریعہ باندې مخکې تللی شم د پریویس په ذریعہ باندې شاته راتللی شم او ریجیکټ ته راغلم او reject all changes ټول changes ماته reject کا باید درانشي ماته changes reject all changes ټول changes reject کا او همدارنګه tracking د موږ سره بنشي ټریک اصل کې خالص د خپو خابونه ته وي یعنی په دې لار باندې سوق تللی دي نو زما په دې ډاکومنت کې چا دغه کړي چینجز کړي نو هغه ته ټریک چینجز وی خالص دا ټریک چینجز چې په اپ کې بیا چې سوق ډیلیشن وو کې سوق انسرشن وو کې هغه ته دلې علامه راځي نو یو کس راځي دا ټریک چینجز اپ کوي نو ولنډ لاره دا چې لاک ټریکینګ پاسورډ ولا ورکړ دی سوق نشي او کولای چې څوک دې ډیلیټ کوي مو دا د بل تخکاری صحیح شو بل موږ سره کمپیر دی خالص نو کزرا شم دا ډیلیټ کوم او دلته مې ولیکل وین ورډ دلته مې ولیکل کار څه وین ورډ is equal to رین بریکٹ شروع بریکٹ بن سره ملي کنه وړه کاری څه ادا کنټرول اس سره ثبتوما کوم ځای کې ثبتای ورته په ډیسکټاپ باندې ثبتو ډیسکټاپ باندې څه په نوم باندې ثبتو وین ورډ 1 په نوم باندې پدا اوکے کا کاری څه دا یې بند کو راځم به ورډ پروګرام به راخلاصو کاری څه بلینک ډاکومنٹ می واپس کړه د میولې کو کاری څه وین ورډ when word or the variable is equal to rand bracket shuru bracket band نن راغلم خالد صاحب دلته مې څو کړل دغه لغت مې انتخاب او ډیلیټ مې کو کنټرول اس سره مې دام سب کو سب چیرته په ډیسکټاپ باندې دا مې د ورډ 1 ریپلیس کوي ورته نه ریپلیس کوم دا سره د 2 په نوم باندې سب کا او دا مې اوکے دا موږ سره سیو شو نو سره ادم بیر د ریویو ټیب ته پر یو کې کمپیر تر ازم ورته موږ دوه دغه څه کوم کمپیر کوم چې کلیک په وکم نو ما ته وی اوریجنل ډاکومنٹ تاسو سره کوم یو دی اوریجنل ډاکومنٹ دې را واخلا نو د ورډ وین ورډ 2 په نوم باندې دی دا زموږ اوریجنل ډاکومنٹ شو او دا خو اوریجنل ډاکومنٹ وین ورډ 1 را واخلا خالي سي وین ورډ 1 او همدارنګه ډبل ډاکومنٹ وین ورډ 2 را واخلا ورډ 2 او دا مې اوکے
نو ما ته څه وایي کاري صاحب چې تا سره په دې ځای کې سره کمپیریزن موجود دی، په دې کې سره څه شی موجود دی، یعنی تا سره چې دوه کوم وین ورډ دي هلته موږ سره ریویژن وکړو که نه ټو میک موږ سره څه شی دی آی ټي کې د موږ سره ډیلیټ شوی دی ډیلیټډ نو موږ سره هغه د دوو دغه کمپیریزن کوي قاري صاحب دا په دې کې یو څه خبرې وي. ورپسې موږ سره کمباین دی، کمباین کې اوریجنل ډاکومنټ تر واخله ورته د اوریجنل ډاکومنټ موږ سره دغه یو دی وین ورډ 1 په نوم باندې دی او دا بل موږ سره کوم یو دی دا بل موږ سره وین ورډ 2 په نوم باندې دی او دا ماته کمباین کا به اوس راځم دا کلوزوم کلوز دا راځم کلوز نو موږ سره به څه شی وشي دا زموږ سره وین ورډ 2 او دا بل موږ سره وین ورډ 1 دی وین ورډ 2 خدای کې بیا رانغی وین ورډ 1 to make بیا مې راغلی ولې راشم ریویو ته په ریویو کې دی کمپیر کې combines revision from multiple authors into a single document the multiple authors na یو single document دې څه کوي revision کوي څنګه راغلی دا وین ورډ 1 مې ته انتخاب کول د وین ورډ 2 مې ته انتخاب کوم نو مې اوکے revised document win word 2 در کوم چې دا چې ګوزین انشاءالله زه وګورم قاري صاحب چې په دې کمپیر کې دا کمباین څه کار کوي کمباین څه کار کوي بل موږ سره بلاک آترز دی نو که چېرته قاري صاحب ما دغه وین ورډ چې زما کوم پروګرام دی دغه ما په کلاوډ کې سټور کړی وي په کلاوډ کې دا ما سټور کړی وي کلاوډ سټوریج دا معنی انټرنیټ ته ما د خپل ډاکومنټ جی کړی او هغه کې غواړي دا ته په ساعت باندې ته دا بلاک کې هغه باندې سوي چې دا نشي اکسس کولای نو دا بلاک آترز هغه لپاره به استعمالي کوي چې نو زموږ دا ډاکومنټ اوس څه شي دی دا موږ سره په کلاوډ سټوریج کې موږ نه دي ذخیره کړی انټرنیټي نړۍ کې دا موږ نه دي ذخیره کړی ځکه دا چیک موږ سره کار نه کوي بل موږ سره ریسټریکټ ایډیټینګ دی نو ریسټریکټ ایډیټینګ وایي سخت بندیستا نو زه راځم زه ورته زما په دې ډاکومنټ کې زه په دې باندې ریسټریکشن لګوم هم د فارمیټینګ ریسټریکشن په لګوم قاري صاحب هم په د ایډیټینګ نه لري پکې څوک تغیرات راولي نه پکې څوک فارمیټینګ سره ګونه مونږ څوک نشي ورکولای هیوري وانت دا کوي وته بالکل هیوري وانت باندې چې کولای کوم یس ادا بدل پاسورډ ورکوم نو څو ورکوم پاسورډ افغان هلته ورکوم پاسورډ افغان دا انټر کوم نو موږ سره اوس په دې باندې څه ولګېدو قاري صاحب بندیز ولګېدو نو پکې څوک لیکلی شي هیڅ لیکل پکې ته نشي کولای نه پکې څه ته ایډیټ کولی شي قاري صاحب تر څو تله دا پاسورډ د دې زده نه وي مته وي سټاپ پروټیکشن وته بالکل پاسورډ څه شي وته پاسورډ یې دا دی دا نه باندې کولای شي چې کنه پکې وکړي او څنګه فارمیټینګ او ورکې دا به د ریسټریکټ ایډیټینګ کی خبرې وي قاري صاحب اخیری موږ سره سٹارټ انکینګ دی چې په سٹارټ انکینګ باندې کلیک وکم قاري صاحب راځم کنټرول کې سره وبل دغه واخلم ریویو تر راغلم سٹارټ انکینګ مې د تاسو شي اخلي قاري صاحب فين اخلي فين بسوان څه کولای شي خپل هغه باندې سفین استعمالول شي د ماوس په ذریعہ باندې شي لیکل شي هایلایټر اخلي هایلایټر د ډبل غونتی هایلایټر د هم سره دغه ډول غواړم دغه ډول هایلایشن غواړم چې تاسو خو قاري صاحب سلیکټ آبجیکټس کوم آبجیکټ سلیکټ کړئ قاري صاحب یو ځای سلیکټ کړئ هغه سلیکشن کولای شي ریزر په واسطه باندې به تفاعلولای شي ورپسې کلر سره ډول خو خو دغه ځان کلر باندې راکا thickness ډبل والے څومره غواړي او کنه چې نری کوم معمولی دا هایلایټر نری کوي رندومرم نری نه دغه سکلر کې خو ته thickness وتا ډبل کا فلشته دا بده کی یو څه خبرې وي انک ټو میت کوم میت فنکشن کې انک راولي مثلا ځدی کما 2/3 تم بالکل انسرټ کا 2/3 موږ سره راغی رحمت صحیح شو دا بده کی خبرې وي ته منفي 2/3 منفي راځم به ریو ټیپ ته د دې کوم سٹارټ انکینګ کې میت اخلم د دم سره 15 پر 2
پنځه په دوه راغی ته اوکې بالکل صحیح دی دا موږ سره څه شو د کسر یو سوال شو ریویو کې راځم بیا سٹارټ انکینګ کې اخیری چې موږ سره کوم هغه دی سټاپ انکینګ ما سره څه کا سټاپ نو انکینګ به موږ سره سټاپ شي فارسی نو څه مشکل کوم نه دا زموږ په ریویو ټیب کې حال خبرې وي یو ټیب ان شاء الله سوالا شروع فارسی تیګو څه پوښتنه نشته فارسی دا یو چیک مثلا زه په دې باندې پوه نه شوم کمباین ریویژن باندې دا څه کار کوي او ان شاء الله سوالا وایو